دا ور مشکلات نشته. یوه خبره دا ده چې یو څوک راجګېږي او وایي چې زه یې نه منم، نو دا وارې موږ ولس ته وایو چې کله چې د ټاکنو کمیسیون اعلان وکړ چې فلانی ټکټ کامیاب دی او فلانی د افغانستان جمهور رئیس دی، هر څوک چې و پر څنګ کې نور هر څوک چې دي بیا به نو هغه ګلمرجان وایي چې زه یې منم. دا 2014 کال نه دی، هلته ځینې مشکلات او ستونزې وې، سیاسي پریکړې کې د ملي ګټو په اساس باندې نه دا اطمینان موږ هغه وخت درلودلی شو چې تاسو خلکو ته اطمینان ورکوي یا موږ پوه شو مطمئنه شو چې دغه 2600 شاوخوا شکایتونه چې شوي دي دا شکایتونه او درغلي په دې حد کې نه ده چې بالاخره د پروسې نفس دې زیانمن کړي او خلک دې وایي چې نه واقعا دا انتخابات نه ول دلته درغلۍ ډېرې شي. آیا دغسې ده که نه؟ ګورئ 2600 شکایتونه موږ هغه وخت ویلی شو چې شواهدو سره یي. که موږ عمومي هغه چا چې یو وړوکی شکایت هم ثبت کړی دی د بایومیټریک د ماشین په مورد او د لیست په مورد، دغه شکایتونه ترې وباسو او د شواهدو سره هغه شکایتونه وشمېرو، هغه کم دي، فکر کم چې د 100 هم کم وي. بنان د ټولو ټیمونو لپاره یعنې اساس برداشت دا دی چې کوم شکایتونه چې شوي دي هغه مستند موارد دومره کم دي چې پروسه نشي زیانمنولی. 100% کې خصوصا د دولت جوړونکو ټیم لخوا چې نورو ټکټونو شکایتونه کړي دي، هغه شکایتونه فکر کم تر دې هم کم وي چې شواهد ولري. یو هغه دي چې د خلکو د اسانو د مخشولو دپاره دوی شکایتونه ډیر ښیي. زموږ د شکایتو کمیسیون د مشرتابه نه خواهش دا دی چې ولس ته یې عاجل وښیي چې کوم شکایتونه شواهد لري او کومې جرمي دي، یعنې هغه لیست باید دوی خپور کړي چې ولس ته واضح شي. په لویه کې زه دا ویل لکه تاسو ویلې 2014 کال اوس ډېر زیات توپیر لري، هم خپله پروسه د انتخابات او هم سیاسي نور وضعیتونه ډېر زیات متفاوت دي. یو بل سم چې خلکو لیدل کېږي هغه ځل چې کله انتخابات کېدله په 2014 کې د ورځې له پایه شروع د خلکو اندېښنه او خلک پوهېدل چې یو بحران ته تلونکي دي تر دې چې به بالاخره یو سیاسي حل پیدا شو. دا ځل د خلکو د اطمینان فیصدي هم لږ اوچته وه، خلک فکر کوي چې د بحران فرصتونه او چانسونه ډېر کم دي. ولې په هر صورت ځینې کسان د تاسو او د ثبات عوامپالنې او د ښاغلي حکمتیار یا د ځینې نورو ټیمونو تقابلات چې ګوري وایي دا خپله په خپل ذات کې د ټاکنو د نه نتیجې یو پیل دی چې دا ټاکنې به نتیجه ونه لري. باور لرئ پر دې خبرې؟ هېڅکله نه. ګورئ د دولت جوړونکي ټیم همیشه ویلي دي چې موږ تر هغې صبر کوو، تاسو هم صبر وکئ تر څو چې ټاکنو کمیسیون نتیجه اعلان کړي. دوی په خپله ځینې مسایل وړاندې کوي. که چیرې دوی شواهد لري، که چیرې د درغلۍ مسایل د دوی سره وي، نو مهرباني دې وکړي مرجع معلومه ده مرجع ته دې وسپاري. مګر دا چې په ټلویزیونونو او مطبوعاتو او رسنیو کې کینی د خلکو اذهان مغشوشوي چې دا ټاکنې دومره حتی دا خبره مې واورېده د یو ټیم ویاند راځي او وایي چې وحشتناکه درغلي شوې ده. په څه معنا؟ چې پوښتنه ترې وشي چې یو سند لري؟ ولا نه، سند خو نه لرم. د دې دپاره چې ستا ټیم ناکام دی، د خلکو دغه ملي پروسې باید بدنامې نه کړو. زه وایم چې دغه ټاکنیز ټیمونه باید لوی اهداف ونیسي، په نظر کې ونیسي. دا ده چې دغه پروسې که لا نورې هم بدنامي کي. تاسو ولیدل چې 2.5 تر 3 میلیونه خلک راووتل، د کمه فیصدي وه د 10 میلیوني 15 میلیوني نفوس، چې مشکلات ډېر وو، امنیت و نورو. مګر یو دلیل یې دا و چې همدغه کاندیدانو همدوی د ولس اعتبار او اعتماد په دې ټاکنو د منځه وړی. دوی لکه څنګه چې 2014 تاسو یاد کړ، په هغه ټاکنو کې هم دوی کوشش وکړه چې د خلکو اعتماد د منځه ویسي او په سیاسي جوړجاړي هغه د حکومت رامنځته شو. بنان زه وایم چې دا ورې ټاکنې شفافې دي، دا ورې ټاکنې به د ولس په خوښه وي، دا ورې زعیم به د ولس په خوښه رامنځته کیږي او دا ځل به هیڅ سیاسي معامله نه کیږي. زما په هیڅ ډول به سیاسي معامله نه کیږي. خلک د بهرانیانو د فشارونو په هکله هم اندېښنې لري. ځینې خواته د ټاکنو کمیسیون کار هم په ځینو مواردو کې داسې بولي چې کیدای شي د بهرانیانو ځینې تصامیم یا ځینې فشارونه تاثیر پرې ولري. د بهرانیانو د فشار په هکله مو دریځ څه دی؟ زموږ ټیم د بهرانیانو د فشار لاندې نه راځي. زموږ د هېواد ملي ګټې په دې کې خوندي دي چې د ولس په رایه باندې کوم څوک ټاکل کیږي همغه راځي. دا زموږ باور دی او په دې زموږ عقیده ده.
دا چې بهرنیان او یا ورته نور ټیمونه دغه جوړجاړی کوي د بهرنیانو په خپل منځو کې تر څو چې یو ائتلافي حکومت تر څو چې یو د جوړجاړي حکومت او یا په سیاسي ډول یو حکومت رامنځته کیږي زه وایم د دې لاسونه پرېمینځي ولس رایه کارولې ده ولس به د خپل رایې نتیجه ګوري او دا وار به هغه حکومت راځي چې په 2014 کال کې نه و راغلی. ډېره مننه، سلامت اوسئ. ښاغلی ابراهیمي